دلته اوس دغه مسله ده ښه پلار داسې کار وکړو چې د یو ناجایز کار دپاره یې وصیت وکړو هغه درېیمه حصه چې کومه وه په هغې کې خو د حق حاصل و که نه او دا پلار راولګېد او په ناجایزه باندې وصیت وکړو د غلط کار دپاره یې وصیت وکړو مثال په طور باندې دا وصیت یې وکړو چې هلکه دغه یوه حصه مال چې کوم دی نو په دغه کې به تاسو چې کله زه مړ شوم نو تاسو به په پلانکۍ ډمخانه کې 10 روپۍ ورکوئ ٹھیک شوله یا به پرې ډمې وګډوئ ٹھیک شوله که نه او یا مثال په داسې حرام کارونه چې هغه په شریعت کې ناروا دي ناجایز دي او دې پلار دا وصیت وکړو نو دغه وصیت بیا ختمول دغه کیسه مثلا نشته که په دغه وصیت باندې عمل ونه شي نو دا بهتره ده بلکې په دغه کې ثواب هم ډېر زیات دی کله په دې پنجاب کې یو سړی و هغه داسې کار کړی و چې کله مړ کېدو نو وصیت یې وکړو وصیت کې دا خبره وکړه چې هلکه کله زه مړ شم نو بچو ته یې وویل چې تاسو به داسې کار وکئ چې زما نه دا کم مال پاتې شوی دی به هر حال مال نه خو واوړه خو زما مطلب زه کله مړ شوم نو د هغې نه پس به تاسو داسې کار وکئ چې ډمان یې به راولئ ډېر ښه ډمان به راولئ او ډمان یې به راولئ ګډا والا خلک به راولئ سندرو والا خلک به راولئ او ډولونه او طبلې او باجې او دا څیزونه ویزونه به راولئ که نه دا به راوړئ او چې زه مړ شوم زما جنازه به کېدی دا خلک به ګیر چاپېره کېنوئ او دا به ماته ګانې وایي او ډمې به ورته ګډېږي ټیک شوله که نه ښځې به ورته تاویږي او ګډاګانې به سازي او دغه ګانې بجانې به ویله کېږي بس دغه زما خواهش دی دا زما وصیت دی په دې به عمل وکړئ په څه باندې پوهېږي نو بیا د هغې دپاره هغه انتظام وشو ټیک شول ناروا کار یې وکړو د ناروا کار متعلق یې وصیت وکړو نو بهرحال دغسې یو کار یو سړی راولګېد او داسې وصیت یې وکړو چې زما په جنازه باندې به ډمې وګډوئ نو که په دغه وصیت باندې عمل ونه کړو نو څه مسله نشته دی بلکې په دغې باندې په عمل نه کولو کې ثواب دی ځکه هغه د حرام کار دپاره عمل کړی دی ټیک شوله که نه لکه مخکې جاهلان خلک وو هغو به داسې قسم قسم کارونه کول